نو خلے مناظر دی حقیقت کے خلے اور وہ زانیہ اس کی کمائی کو بھی حرام قرار دیا ہے. اسی طریقے سے حاشیہ چلپی اس کا حوالہ میں نے دیا تھا اور الحمدللہ. لامذهب مولوی سعید بنارسی لکی چې په چلپی حاشیه د شرح الوقایه کې په حواله د محیط باندې لیکل شوی دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز چې زناکار خزی چې په زنا باندې کومې روپۍ اخستې وي هغه پاک او حلال دي. الجرح على ابي حنیفه د وابیانو کتاب د صفحه 19. ګورې ورونو په شرح الوقایه باب الاجاره الفاسده کې د ماتن په دې قول باندې چې وفيها اجر المثل د چلپی د حاشیه ده چې قوله وفيها اجر المثل اي يجب اجره حتى ان ما اخذته الزانيه إن كان بعقد الإجارة فحلال عند الإمام الأعظم لأن أجر المثل طيب وإن كان السبب حراما وحرام عندهما وإن كان بغير عقد فحرام اتفاقا لأنها أخذته بغير حق كذا في المحيط. معنى دا چې د ماتن دا قول چې وفيها أجر المثل د دې معنا دا ده چې اجر المثل واجب دی تر دې چې زناکار خزي چې په عقد الاجاره کوم شی اخستی دی هغه هم د امام صاحب په نیز باندې حلال دی ځکه چې اجر المثل پاک دی اگر چې سبب حرام دی او د صاحبینو په نیز حرام دی او که بغیر د عقد الاجاری اخستی وي نو هغه اتفاقا حرام دی ځکه چې دی په ناحقه اخستی دی همداسې په محیط کې دي. په دې باندې اول اعتراض نام نهاد مسلمان غلام محیدین چې زوړ هندو او نومي هریچند ابن دیوانچند کتریو په الظفر المبین کې کړو او د دې جواب په هغه وخت کې مولانا منصور علي رحمه الله چې د مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله شاګردو په فتح المبین کې جواب ورکړو. د جواب خلاصه به درته زه نقل کم. د جواب خلاصه دا ده چې دلته دوه قیدې دي. اوله قاعده دا ده چې اجاره باطله دي ته وایي چې باصله غیر مشروع وي او اجاره فاسده دي ته وایي چې باصله مشروع وي او بوصفه غیر مشروع وي یعنی د کوم شرط یا د عارض له وجې پکې فساد راغلی وي او په اصل کې پکې نقصان نه وي. دوهمه قاعده دا ده چې د کومې اجارې معقود علیه چې معصویت وي هغه اجاره باطله ده. اوس دلته دوه صورتونه دي. اول یو ښځه د مثلا د 1000 روپو په مقابل کې د یو سړي سره عقد د زنا وکړو نو دلته معقود علیه زنا ده او زنا معصویت ده نو دا عقد د اجارې دا باطل ده او دا روپۍ اتفاقا حرام دي. امام نووي رحمه الله فرمایي چې اما مهر البغي فهو ما تأخذه الزانية على الزنا وسماه مهرا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين. په حدیث کې چې مهر البغي راغلی دی هغه دا چې د زنا په عوض کې ښځه روپۍ واخلي دا اتفاقا حرام دي د هیڅ چا په نزد دا جایز نه دي. دوهم صورت دا دی چې یوه ښځه ده د یو سړي سره یې عقد وکړو چې زه به د 1000 روپو په مقابل کې ستا د کور یوه میاشت خدمت کوم لیکن سړي ورسره دا شرط هم ولګولو چې زه به ستا سره زنام کوم. دا زنا ورسره اسې عارضي او د شرط په مرتبه کې شو. ګوره دویم صورت درته بیا ذکر کم. دویم صورت یوه ښځه ده د یو سړي سره عقد وکړو چې زه به د 1000 روپو په مقابل کې ستا د کور یوه میاشت خدمت کوم لیکن سړي ورسره دا شرط هم ولګولو چې صحیح ده زه به تا ته د یوې میاشتې په عوض کې 1000 روپۍ در کوم او دا 1000 روپۍ به د کور د خدمت په عوض کې وي لیکن شرط دا دی چې د دې په ضمن کې به زه ستا سره معاذ الله زنام کوم نو دا عقد د اجارې فاسد دی ځکه چې اصلي معقود علیه خدمت دی په هغې کې څه نقصان نشته لیکن حرام شرط ورسره ولګېدلو چې زنا ده نو دا اجاره فاسده شوه ځکه چې د عارض شرط له وجې پکې نقصان راغلو. اوس په دې اجرت کې اختلاف دی. یا درته بل مثال پیش کم. مثلا ښځې پولیسي دي په بعضې ملکونو کې ښځې پولیسي دي ښځه پولیسي کوي حکومت کې افسر دی هغه ورته وایي چې راځه ته پولیسي کوه او ستا دپاره به د پولیسۍ ته چې پولیسه شوې نو 10,000 روپۍ تنخوا به دې وي. دا 10,000 تنخوا د دې پولیسۍ شوه ستا د خدمت شوه لیکن په څنګ کې ورسره دا شرط ولګوي معاذ الله چې زه به ستا سره زنام کوم. د زنا په عوض کې روپۍ نه دي بلکې د دې خدمت په عوض کې دي نو په دې کې اختلاف دی.
امام سے فرمای چې اصل معقود علیه دلته خدمت ده، لیکن شرط زاید د زنا ور سره ولګېدو، نو په اصل معقود علیه کې هم خوب سره وستلو. داسې شو لکه اصل معقود علیه چې حرام وي، لیکن چې کله دا خبیث معقود علیه واقع شو نو اوس به اجرت صرف د خدمت په مقابله کې وي. یعنی په کار نه ده چې ښځه داسې خدمت وکړي. دا خدمت کول ناجایز دي، دا عقد ناجایز دی، خو که داسې ناجایز عقد وکړو، اوس میاشت تېره شوه، اوس ورته هغه مالک روپۍ ورکوي، هغه بادار ورته روپۍ ورکوي، نو دا روپۍ به د زنا په عوض کې ګرځو که د دې خدمت په عوض کې؟ نو امام صاحب فرمایي چې بعد الوقوع د خدمت په عوض کې ګرځوه، او حرام شرط به لغوئ. نو کم اجرت چې موجر ورکړی دی او مستاجر واخیستلو هغه به لغوه نه وي، بلکې خدمت اجرت به د منافعو د بزعي اجرت بنئ. او د صاحبینو په نیز دا زنا شرط نه دی بلکې د معقود علیه جز دی. نو چې د معقود علیه جز زنا شوه نو معقود علیه معصیت شو، نو دا عقد د اجارې باطل دی او وصول شوی رقم حرام دی. او دا اختلاف حمل دی په اختلاف د زمانو باندې. د امام صاحب په زمانه کې د زنا قلتو، نو هلته به دا شرط کله کله پیښېدلو عارضن، او د صاحبینو په زمانه کې نسبتا کثرتو، نو هغوی جز د معقود علیه وګرځولو. خلاصه دا چې دلته د چلپي خبره په اجاره فاسده کې ده، او کتري هندو نامنهاد مسلمان د چلپي خبره په اجاره باطله ور حمل کړې ده، او د اجر المثل څخه یې د زنا مزدوري جوړه کړې ده. په مشتق کې د مشتق منه د معنا رعایت واجبي، نو یو اجرت الزانیتی ده، نو دا د زنا له وجه حرام ده. او بل ما اخذته الزانیتو ده بوجه مباح، نو دغه حلال ده. الفتح المبین صفحه 250، دا صفحه 254. د دې خلاصه نورم درته زه په مختصرو الفاظو کې ذکر کوم. دلته 3 صورت دي. یو صورت دا چې معاذ الله یو ښځه چاته ووایي چې زه ستا سره زنا کوم په مقابله د 1000 روپیو کې، دا 1000 روپۍ اتفاقا حرام دي، دې ته چا جایز نه دي ویلي. دویم صورت دا دی چې یوه ښځه یو چاته ووایي چې زه به ستا په کور کې یو میاشت مزدوري کوم، لیکن هغه د کور او د یو میاشت مزدورۍ په عوض کې به ته ماته 1000 روپۍ راکې. د کور والا ورته ووایي چې صحیح ده، ته یو میاشت مزدوري زما په کور کې وکړه، زه به تا ته د دې مزدورۍ 1000 روپۍ درکم، خو څنګ کې ورسره دا شرط ولګي چې زه به در سره زنام کوم. نو امام صاحب فرمایي چې ابتداءً دې ښځې ته جایز نه دي چې دا خدمت وکړي، او دې سړي ته هم جایز نه دي چې دا ښځه مزدوره کړي. لیکن که دا غلط کار دوی وکړو، میاشت تېره شوه او اوس ورته سړي روپۍ ورکړي، نو دا روپۍ به د دې زنا په بدل کې وي که د دې خدمت په بدل کې به وي. نو صاحبین فرمایي چې دا روپۍ د زنا په بدل کې دي، لہذا دا روپۍ ناجایزې دي. او امام صاحب فرمایي چې دا روپۍ د خدمت په بدل کې دي، دا اجاره فاسده ده، لہذا دا روپۍ جایزې دي. بعد الوقوع امام صاحب دا مسله ذکر